د څو مهمو خبرونو سرټکي. له فساد او قانون ماتونې وروسته د سوداګرۍ لپاره د افغانستان ځایګی. افغانستان د اسیا په کچه لومړنی هغه هیواد دی چې سوداګرۍ او پانګونې لپاره مناسب چاپیریال نه لري. د افغانستان د دولت په کنټرول کې سیمې څخه د نورو برخو بیلیدنه. سیګار وایي وروستیو 3 میاشتو کې د افغانستان د دولت په واک کې سیمو څخه 2 سلنه طالبانو نیولي. نړیوال بانک د نړۍ په 190 هیوادونو کې د سوداګرۍ او پانګونې ته برابر چاپیریال په تړاو څېړنه کړې. د دغې څېړنې له مخې افغانستان 183یم او د اسیا په کچه د سوداګرۍ لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی. د دغه رپورټ له مخې نیوزیلند د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او پانګونې لپاره تر ټولو غوره هیواد یاد شوی. د افغانستان دولت په تیرو 3 میاشتو کې خپل کنټرول کې سیمو څخه 2 سلنه له لاسه ورکړي. د افغانستان بیارغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې یا سیګار په یو تازه ریپورټ کې ښیلي چې د افغانستان د دولت په واک کې سیمې له 15 سلنې څخه 3 سلنې ته راټیټې شوي. ریپورټ کې راغلي چې دولت پر 88 ولسوالیو کنټرول لري او په 9 ولسوالیو کې جګړه ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان ویلي و چې طالبان د افغانستان 10 سلنه خاوره خپل کنټرول کې لري او په 25 سلنه خاوره کې له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. نشهیي توکي هغه ښکارنده ده چې پر وړاندې مبارزې لپاره وروستیو کلونو کې له بېلابېلو لارو چارو ګټنه شوي. نړیوالو هم د دې ښکارندې له منځه وړو او مبارزې لپاره ګڼه مالي مرسته کړې. اوس نو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیره په ټول هیواد کې د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د عمل په نوم د یو نوي پروګرام د پیل خبره کوي. سلامت عظیمي د همدغه پروګرام د پیل لپاره پرون ننګرهار ته تللې وه. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې وزیر د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو له والیانو سره داسې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې په دغو ولایتونو کې د نشهیي توکو په خلاف جدي مبارزه کیږي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیره وایي د عمل په نامه دغه پروګرام د هیواد په ټولو ولایتونو کې پلی کیږي چې له مخې به یې ولایتي چارواکي له دوی سره په جدي توګه د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري کوي. تطبیق برنامه عمل به خاطر زدودن مواد مخدر از کشور عزیز ما مسئولیت کشورهای منطقه و فرامنطقه می باشد. امیدوار از این هستم که رسانه های عزیزم و همه مردم افغانستان در این راستا برای تطبیق برنامه عمل با حکومت خود برای تقویه نظام خود همکار باشد. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت وايي نشهیي توکي د هیواد په هغو سیمو کې کرل کیږي چې دولت په هغو سیمو کې حاکمیت نه لري. مواد مخدر در جاهایی که امروز ما میگیم ازدیاد صورت گرفته در جاهایی کشت میشه که دستگاه حکومتی در اونجا یا تضییع است یا اینکه اونجا مخالفین بیشتر حاکمیت دارند. ورته مهال د ننګرهار والي وایي د نشهیي توکو ډیری کاروباریان زورواکان دي او کشفي ارګانونه باید دغه خلک معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. ګلاب منګل وایي د نشهیي توکو کاروبار په هیواد کې ناامنۍ رامنځته کړی او په دې برخه کې باید جوړجاړی ونه شي. ما د خپل ماموریت په وخت کې بیخي په زغرده وایم چې د لوی سټې مې راچاپه کړي دي او بالاخره د خلکو منګولو ته مې سپارلي دي. هماغه علت و چې هلته کمښت هم راغی. نو په دې برخه کې سازش زه فکر کوم له ولس سره جفا ده، د خلکو سره جفا ده، له هیواد سره جفا ده، ځکه چې زموږ د ناامنیو عوامل تر زیاته کچه پورې نور عوامل شته، تر زیاته کچه پورې مخدره مواد او د مخدره موادو زیاتوالی په ناامنیو باندې تاثیر کوي. وبلیدل شي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا نوې هڅه به تر کومه حده د نشهیي توکو د کښت او تولید د کمښت په برخه کې بریالی وي. د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر وایي د ملي اردو پر هغه قرارګاه هوایي بمبار کړه چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه. د مطبوعاتي دفتر مسؤل خان علي هزاره رسنیو ته ویلي چې په دې هوایي برید کې 50 طالبان وژل شوي او څه باندې 90 ټپیان دي. د ملي اردو دغه قرارګاه د ارزګان د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ ترمنځ ده. د هزاره په خبره چې د وسلوالو جسدونه اوس هم په سیمه کې دي.
وړاندې یوې امنیتي سرچینې غوښتل نوم یې واخیستل شي. یک تلویزیون ته ویل نږدې 40 سرتیري د یوه کنډک دي وړم ماښام د ترینکوټ له روخان سیمې خپلو وسلو سره طالبانو ته تسلیم شوي. چارواکي دا خبره نه مني خو وایي چې له دغو سرتیرو سره اړیکه پرې شوې. هرات کې ترافیکي پیښې په پایله کې 7 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. یو مازدا موټر چې 11 کسان پکې سپاره وو له فرسي ولسوالۍ هرات ښار ته پر لاره و چې تیر ماښام د همدغې ولسوالۍ په اړوندو کې اوښته. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد وایي مازدا موټر کې له سپرو کسانو وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د فرهاد په وینا د پیښې قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. اوس هم یو جالب خبر د تخار پولیسو د 15 په شمېر کې د خرو داسې جسدونه موندلي چې پوستکي ترې ایستل شوي. په ظاهره دا کار قصابانو کړی او بیا یې دغه شمېر خره په سیمه کې پرېښي. پولیسو د دغې پیښې په تړاو څو شکمن کسان نیولي. وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د خره د غوښې د پلور خبرونه خپاره شوي. بشیر نادري هغه افغان کډوال دی چې 10 کاله په بریټانیا کې ژوند کړی، خو دی به نن دوشنبه بیرته افغانستان ته راستون کړی شي. د ریپورټونو له مخې بشیر 9 کلن و چې مور یې د کور د پیرلو په پیسو بریټانیا ته واستوه. ویل کېږي چې بشیر دا 10 کاله په بریټانیا کې کار کوه او یوې میرمنې پاله، خو د څو ورځې وړاندې د بریټانیا پولیسو ونیو او ټاکل شوی نن افغانستان ته راواستول شي. شربت ګله هغه افغانه میرمن چې شنې سترګې په اتیایمه لسیزه کې د شهرت لامل شو، د ضمانت په بدل کې له بندخونې ازادیږي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې شربت ګلې په جعلي اسنادو پاکستان کې 13 کاله ژوند کړی، خو یوه میرمنه ده او بشري حقونو ته په پام سره په ضمانت له بندخونې خوشي کیږي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ناصر علي خان وایي سره له دې چې د شربت ګلې خوشي کول له قانون سره په ټکر کې دي، خو بیا به هم نوموړي په موقتي ویزې سره له پاکستانه وباسي. امنیتي ځواکونه نن غور کې د تېرې اونۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو د غچ اخیستنې او دغه ولایت کې د ترهګرو د لمنځه وړو په موخه پوځي عملیات پیلوي. غور کې د ملي اردو قماندانان خبرداری ورکوي په دغه ولایت کې به د داعش او القاعدې په ګډون ټولې ترهګرې ډلې له منځه یوسي. بل لوري د غور ولایت عالمانو شورا د ملکي وګړو وژنه جنایت بولي او له دولته غواړي چې د نږدې 10 کسانو د وژنې عاملین دې ژر ونیسي او سزا دې ورکړي. په غور کې عملیاتو لپاره چمتووالی. پولیس د عامه نظم پولیس او اردو غور کې عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. وایي چې د غور د شهیدانو غچ به واخلي. نیروهای قوای مسلح افغانستان مقیم شهر فیروزکوه با اوناس هم دارن. نیروهای کماندوی ماست، نیروهای خاص ماست، نیروهای پلیس ماست، نیروهای اردوی ملی افغانستان است، قطعات کشفی ماست، قوای هوایی ماست، هم اشتراک دارن. عملیات تایملاین عملیات مربوط به قماندان جنگ است. ما یک چیز محرمیت به ما داره. انشالله به امشب تا صبح زر تن امنیتي ځواکونه او 1500 سیمه ایز پولیس په دغه عملیاتو کې ونډه لري. غور کې د اردو قماندان خبرداری ورکوي چې دغه ولایت کې به ټولې ترهګرې ډلې له منځه لاړې شي. ولو به القاعده است، ولو در شمال است، ولو در جنوب است، هدف ما مشخص است. با تمام ولسوالی‌ها در زیر کمر پوشش ترصد خود داریم، بل اخص به جایی که حادثه رخ داد. د علماو شورا هم له دولت څخه غواړي چې د غور د اوسیدونکو غچ له وسلوالې ډلې واخلي. از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره ملی ولایت غور خواهان هستند که مجرمینی که 29 تن افراد ملکی و غریب را شهید ساختند، 11 تن را زخمی و حدودی 2500 مواشیشان را به غارت بردند، هرچی عاجل به پنجه قانون سپرده و مجازات شد. د غور اوسیدونکو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې حکومت د دوی د عزیزانو غچ وانخلي، دولت سره به همکاري ونه کړي. غور د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې د ترهګرو ډلو په خوا کې ناقانونه وسله والې ډلې هم پکې فعالیت کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینو غړو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او محصلینو په بلخ او هرات ولایتونو کې د غور ولایت د پیښې په اعتراض سره له حکومته غوښتنه کړې چې د ولسي وګړو د وژنې مخنیوی دې وکړي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خلکو لپاره خوندي امنیت ته پاملرنه نه لري. اعتراض کوونکو په غور کې د وروستۍ پیښې د عاملینو د نیونې او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.
په غور کې د ملکی خلکو د وژنې په غبرګون په هرات او بلخ کې غونډې. په مزار شریف کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي دیني عالمان او مدني فعالان ترهګر د بشریت دښمنان بولي او د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې له دې زیات د ترهګرو د فعالیتونو پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي. حرکتی که در غور صورت گرفت یک پیام واضح و آشکار داشت. ای کاش سرباز می بود، ای کاش افسر می بود، ای کاش نظامی می بود، ای کاش وزیر معین می بود. چوپان و دیقان و خارکش ما را به گلوله بستند. خواست ما از نهادهای عدلی و قضایی بخصوص از رهبران حکومت وحدت ملی ای است که هرچه عاجلتر به این قضیه ها رسیدگی کنند. در غیر او نهادهای مدنی خواد روز شد کاملا دروازه‌های حکومت وحدت ملی را برای روی این رهبر بسته کردند. مسئولیت درجه اول حکومت نسبت به تأمین جان و مال و خون و ارز و ناموس مردم افغانستان همی است که از همه امکانات برای نابود کردن دشمنان جان و مال مردم استفاده بکنند و با گذشت هر روز به مردم افغانستان اطمینان را ببخشند. دینی علما هم اسلامي ارزښتونو ته په اشارې سره د اسلام له نظره د ملکي خلکو وژل غن دي او د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې اختلافونه د خبرو له لارې له دولت سره حل کړي. تقاضای ما از مخالفین، از معاندین حکومت و دین و دنیای ما است که بیایند اگر حرف دارن، انتقاد دارن، ناراضی هستند، در پروسه گفتمان، در پروسه مصالحه و دیالوگ بشینند، تقاضای خود را مطرح بکنند. هرات کې هم لسګونه محصلین او خلق غور کې د ملکی خلکو وژل غندي او طالبان او داعش ترهګر بولي او له دولت څخه غواړي چې د ترهګرو پر وړاندې نرمښت ونه ښیي. خواست ما از دولت این است که این آوازی که ما بلند میکنیم و این صدایی که بلند میکنیم به خاطر ازی است که یعنی آواز ما را بشنوه، به خواستهای ما عمل کنه. ما به خاطر محکوم نمودن این جنایت بزرگ و خطیر آمدیم که صدای خود بلند بکنیم و از حکومت عدالت میخواهیم. سره له دې چې د هرات یو شمېر معترضین غور کې سیمهیز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي، خو دغه ولایت کې سیمهیز چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې هیڅ دریغه به ونه کړي. تدابیر اساسی را برای حالات روی دست داریم. امیدواری های وجود داره که به زودترین فرصت تمام مشکلاتی که در ساحه شهر فریدکو از طرف جنایتکارها گرفته میشده و فشار میآمد، انشاءالله اینا به زودی محفوظ است. ترهګرو د تیر سه شنبې په ورځ د غور ولایت نږدې 30 تنه اوسیدونکي له تښتولو وروسته په بېرحمانه ډول ووژل. حکومتي پلاوی هم د پیښې د څېړلو په موخه غور ته تللی او دمګړی په څېړنې بوخت دی، څو خپلې موندنې له حکومت سره شریکې کړي. ننګرهار کې داعش سره په جګړه کې ډیر تلفات او تاوان ملکی خلکو ته رسیدلی. سیمهوال وایي په چراګام کې وروستیو نښتو کې له 500 تر 100 کسانو وژل شوي، خو د پوځ قمندانان وایي د داعش پر وړاندې پوځي عملیات چټک کړي او د ولسي وګړو د تلفاتو اوښتلو مخنیوی کاري لومړیتوب دی. بل لوري د ولسي جرګې لومړی مرستیال له حکومته غواړي چې د داعش ګواښ دې له پامه نه غورځوي. ظاهر قدیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې داعش هڅه کوي څو توربوړه د اډې په توګه غوره کړي. اوس وایي که چیرې دولت دغې موضوع ته پام ونه کړي، داعش به ډېر ژر ټول هیواد ته په یوه لوی ګواښ بدل شي. داعش ټول افغانستان ته ګواښ دی، بلکې اسیا میانه ته ګواښ دی. نو په دغه اساس باندې که حکومت توجه ونه کړي، بې توجهي وکړي، خپل د مسؤلیت نه ګریز وکړي، سبا به ځوابګوي، ځکه چې د همدې ولس په رایو راغلی دی، د همدې ولس په رایو انتخاب شوی دی او نن په دې ولس باندې اور بل دی او دا ولس په اور کې سوځېږي. دلته هم د پچیراګام ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او اوسیدونکي راټول شوي. دوی دغې ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې جګړې کې د ملکي خلکو په مرګ ژوبلې په کلکه نیوکه کوي. د شهیدانو دقیق شمېر چې دی داسې ونیسه چې د 500 نه تر 100 پورې موږ لرو، په هغه مکمل شمېر له موږ له انشاءالله به رسنیو له ټول ورکوو چې موږ دقیق شمېره برابر وو. کورونه هم داسې یو ښایي چې یو 100 کورونو 1.5 په تعداد باندې کورونه سوي دي، مال غویان سامانونه هغې نه د هر څه وړي دي. او دوهمه خبره ده چې د دو سره موږ ته برمته کوونکي کسان د 40 نه تر 80 او 80 پورې موږ د دو سره برمته کوونکي لرو. زخمیان، شهیدان دا ټول په دې کورونو کې پراته دي او موږ دومره نشو کولی چې حکومت دومره دا مخکې کړي، بیرته هغې نه شاته دو، بیرته وروسته د حکومت بیرته دا د شان شاته کوي. دومره شاته کړي وي چې بیرته هغه مړو ته څوک ورنږدې کېږي، هغه بیرته نور په مړه کېږي همغومره.
ننګرهار کې د ملي اردو قومندان وایي چې د دغه ولایت ډېرې سیمې د داعش له شتون څخه پاکې شوې او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی د امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه دي. نور هلته تاسو ته معلومه ده چې ټول کلي دي او ملکي تلفاتو ته باید موږ ډېر ځیر شو، ولې دغه اوس هم یو آیات راغلی ده چې د ملکي تلفاتو په مورد کې او که د عملیاتو په جریان کې کوم ملکي وګړی د موږ نه شهیدان کېږي، د موږ عمل به د داعش نه هم بدتر وي. په نن زه تاسو ته ډاډ درکوم دغه نن شپه یې تاسو قطعاتو د غونډیخېلو نه سر غونډیخېلو ته څوک چې بلد دي قطعات رسېدلي دي، آخري کلی د نن شپه به انشاءالله تصفیه شي، هېڅ خبره هم نشته. وروستیو میاشتو کې امنیتي ځواکونو د ننګرهار څو ولسوالۍ د داعش له شتون څخه پاکې کړې، خو اوس ویل کېږي چې داعش یو ځل بیا دغو ولسوالیو کې نفوذ کړی او د اډو د جوړولو په هڅه کې دي. بغلان کې د یو هاوان د لګېدو په پایله کې ولسي وګړي وژل شوي. د بغلان پولیسو ویلي په ظاهره طالبانو دغه توغندی پر یوې امنیتي پوستې ورکړی خو پر یوې کورنۍ لګېدلی. وژل شویو کسانو کې 15 ماشومان دي. د افغانستان د جګړې خواشینونکی داستان، ملکی خلک چې په بیلابیلو پلمو وژل کیږي. د یوې کورنۍ 7 غړي دي چې د طالبانو د توغول شوي هاوان د لګېدو له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. له دغې کورنۍ یوازې یو کس ژوندی پاتې دی، هغه هم چې ښار ته تللی و. بالای یک پوسته هاوان پرتاب کردن که بدبختانه در خانه رضا یک فامیل 7 نفر شهید میشن و 1 نفر زخمی. این تقریبا 4-5 نفر طفلای خرد می باشه، از جمله شهیدا و 2 نفرشون کلان می باشن. ځینې سیمه ییز قومندانان وایي چې د دغه سړي کور د جګړې لومړی کرښې ته نږدې و. این مردم غریب مردم بود، این دشمن از زیر قیوان زد، از پوست سر کرد، در این داخلی اودید خورد. این مردم تخت باشه، یک خانه 7 نفر شهید، 1 نفر زخمی هم بالای کوما. اگر ما یک دراوری رو دار میتیم یا دیخانش دار میتیم 100 نفر امدادی خیلی ما زنگ میدن. ما در بازار بودم، بچه‌م برام زنگ زد که خواهیم مولا کاکایم یک مرمی آوان غلطی ده و نفر شهید. وقتی ما رسیدیم قماندان سمیج حاضر بود که ما رسیدیم سعی کردیم که کل سیاسرا داخل نرفتیم، حالی داخل رفتیم سعی کردیم که 7 نفر شهید و 1 نفر زخمی. 2 کاله کېږي چې د بغلان اوسیدونکي د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې قرباني دي. په ظاهره بغلان کې جګړه دوام لري او د قربانیانو شمیر هم زیاتیږي. افغانستان کې په روان 2014 زیږدیز کال کې څه باندې 400,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شویو اصلي لامل په دې هیواد کې د جګړې دوام دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې ټیکاو د ترهګرو د بریدونو پورې تړاو لري چې په دې هیواد کې د خلکو د بېځایه کېدو او د ولسي وګړو د وژنې لامل کیږي. د پاخه شویو سړکونو بیارغونې لپاره هر کال 50 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ټولګټ چارو وزارت وایي په هیواد کې له پوخ شوي 8000 کیلومتره سړک څخه 20% چاودنو له امله ویجاړ شوی. بل لوري د سیګار یو وروستي ریپورټ کې راغلی چې افغانستان کې د واټونو او لویو لارو جوړولو لپاره مرسته شوي میلیاردونه ډالر حیفومیل شوي او دغه واټونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د درنې انساني مرګ ژوبلې په خوا کې ډیر مالي زیانونه یې هم اړولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې نږدې 3 میلیارډ ډالر لګولي. خو دغه بنسټ وایي چې د طالبانو د فعالیتونو دوام دغو سړکونو ته ډیر زیان اړولی. سره له دې چې د امریکا پرختیایي ادارې او دفاع وزارت په افغانستان کې د سړکونو جوړولو په برخه کې په میلیاردونو ډالر لګولي، خو د سړکونو د دوامداره ساتنې په برخه کې تضمین لږ و. سیګار په خپل رپورټ کې ټینګار کړی چې د افغانستان 50% بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري، خو څه شی د دغو سړکونو د ویجاړېدو لامل شوي. زیادترین ساعت تخریبی ما از نظر فرش سرک، از نظر پلچک‌ها، از نظر پل‌ها داریم که متاسفانه تمامش بالاثر حملات دشمنان بوده، از اثر مینگذاری‌ها، از نظر انفجارات پل‌ها و سایر تخریباتی که در فرش سرک و پل و پلچک‌ها صورت گرفته. در این اواخر ما به اون پل‌هایی که آسیب پذیر هستند و دشمن در اونجا میتونه با استفاده از فرصت در ناوقت شب
و در وقتایی که در روز تردد نمی باشه ما این کارگزاری کنیم. ما بالای تمامی پل‌ها و پلچک‌ها پوسته‌های ثابت سیاره ایجاد کردیم. د ټولګټو وزارت مرستیال په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د کیفیت ټیټوالی د نړیوالې ټولنې پر غاړه ور اچوي او ټینګار کوي چې له 2002 کال وروسته د پخواني حکومت له نه څارنې سره دغه سړکونه په ټیټ کیفیت سره جوړ شوي. برای حفظ مراقبت بودجه بسیار گزافی ضرورت داره. مصرف دیگه دولت فعلا توجه داره که برنامه‌های حفظ مراقبتی در اولویت کار باشه بر علاوه ساخت و ساز که نیاز مبرمی که وزارت فایده‌آمد داره حداقل سالانه مبلغ 50 میلیون دلار نیاز داره که تمام این سرک‌های افغانستان که تحت پوشش و قیمومیت وزارت فایده‌آمد قرار داره بتونه اینا رو ترمیم کنه. د دې سربیره د امریکا ځانګړي څارونکي په نوي رپورټ کې راغلي چې د ثبات جوړونې لسګونه پروګرامونه چې 2.3 میلیارډ ډالر لګښت ورباندې راغلی مثبته پایله یې نه ده لرلې. د بیا رغونې پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې عملي شوی، خو دغه پروژې د ترهګرو لخوا په نښه او دغه اداره یې له ډیرو ننګونو سره مخ کړي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د څېړنې پایلې ښیي چې حکومت د اساسي قانون څو مادې نقض کړي. د دغه کمیسیون مشر وایي د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نه ترسره او د غرض د ښاروالانو د ټاکنو نه ترسره کېدل د حکومت له لوري د قانون د نقض بیلګې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت د وروستي ډلبندۍ له مخې د 114 هیوادونو له ډلې افغانستان له قانونه سرغړونکی دریم هیواد پیژندل شوی. بل لوري ځینې قانونپوهان وایي داسې مهال چې حکومت له قانونه سرغړونه کې ونډه لري د قانون پلي کېدا کې هم پاتې راغلی. د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد په مدیریت کې پاتې راغلي. د مدني ټولنې یوه ګډه کاري ډله وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ پر اختلاف اندېښمن دي. دوی وایي هیواد کې د کړکېچ حل لار د ملي یووالي حکومت د هوکړې پلي کول او یا هم ژر د ټاکنو ترسروی دی. یاد میکنم که د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت مشرانو ډېرې ستونزې وازمایلې او دغه وخت کې تل حکومتوالي له نیوکو سره مخ وه. اوس د مدني ټولنې بنسټونه د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ په اختلافونو اندېښنه څرګندوي او د دغو اختلافونو د پای ته رسولو او له کړکېچ څخه د افغانستان د خلاصون د سیاسي هوکړې د پلي کولو او د ټاکنو د ژر ترسره کولو غوښتنه کوي. از تفاهمنامه سیاسی استفاده کنند و همون تفاهمنامه سیاسی را عملی کنند ممکن کمک کنه برای اعتماد سازی و برای کارایی و دستاورد حکومت وحدت ملی. اگر اون مسئله تفاهمنامه سیاسی مطرح نمیشه حداقل برگزاری انتخابات وقت‌تر برند. ما خواستیم که حکومت را متوجه همچون اشتباهات بسیار کلان و تاریخیشان بسازیم. د مدني فعالانو په باور که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران د ملي ګټو له مخې عمل ونه کړي او د اوسني کړکېچ مدیریت ونه کړي نو هیواد به لوی ګواښ سره مخ شي. توان و درایت کاری در درون نظام هنوز وجود داره و امی حکومت میتونه که به این چالش ها پیروز شود و فائق ده. د شنونکو په باور که چیرې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ داسې ستونزې دوام ولري په افغانستان کې به د دیموکراسۍ راتلونکي له ګواښ سره مخ شي او په دې اړه باید د ملي یووالي حکومت مشران خلکو ته ځواب ویونکي وي. وروستیو لسو میاشتو د صنایع غزنوي ښارګوټي د جوړېدا کار پیل شو. د ښارجوړونې وزارت وایي پر دې ښارګوټي خصوصي شرکتونه او دولت نږدې 120 میلیون ډالره پانګونه کوي او اپارتمانونه یې په 15 کلن قسط سره پر خلکو پلورل کیږي. اروپایي ټولنې او کاناډا د سوداګرۍ تړون لاسلیک کړ. تمه کیږي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د دواړو لوریو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزه اړیکه لا هم پیاوړې شي. د دې تړون پر بنسټ د یو مهم سوداګریز شریک په توګه امریکا پورې د کاناډا تړاو راکمیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. تر لږ ځنډ وروسته د خبر څنډه خپرونه پیلوو. له موږ سره اوسئ. ښه راغلاست. افغانستان په څېر هیواد چې چارې تر ډیره د نورو په مرسته روانې دي. په دې هیواد کې چې هر څه کیږي داسې ډله شته چې پلټي. سیګار هغه اداره ده چې د افغانستان بیارغونې او نورو چارو په تړاو پلټنه کوي. د دې ادارې تازه ریپورټ کې راغلي چې د افغانستان د دولت کنټرول کې سیمو څخه
2 سلنه نوره یې هم طالبان ونیولي. د سیګار په ریپورټ کې راغلي چې دغه 2 سلنه خاوره وروستیو 3 میاشتو کې طالبان ونیولي. دغه راز په دې ریپورټ کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان دولت پر 88 ولسوالیو کنټرول لري او 9 ولسوالیو کې جګړه ده. پوښتنه دا ده چې د افغانستان د خاورې په نیولو سربیره طالبان په فکري لحاظ څومره سیمې او خلک ځان ته جذب کړي او دغه راز د دولت له ولکې د سیمو له لاسه وتل به پر راتلونکي څه اغېز وکړي. د خبر څنډې په نړۍ خپرونه کې پر همدې موضوعاتو بحث لرو. خپرونه کې راسره مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي او د پوهنتون استاد ښاغلی نصیر احمد ترکه. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی اصولي که تاسې راپیل کړو په دغه 3 میاشتو کې چې د افغانستان له خاورې کنټرول کې سیمو څخه 2 سلنه نوره طالبان نیولي، څه فکر کوئ چې د اندېښنې وړ خبره نه ده؟ ښایي راتلونکي کې نورې سیمې هم ونیسي او په دې سره نو د افغانستان د دولت په واک سیمو کې شمېر او ساحه تر ډېره راکمه شي. د لوی بخښونکي خدای په نامه ګورئ، حاکمیت په خلکو کېږي، حکمرانی په خلکو او په جغرافیا کېږي. هر کله چې د حکومتونو د لاسه جغرافیا وځي نو په هغه جغرافیا کې خو انسانان ژوند کوي، نو انسانان هم د دوی د واک څخه لرې پاتې کېږي او د هغو حاکمانو د واک لاندې پاتې کېږي کوم چې په دوی باندې حاکم دي. بنان هر کله چې کومه ډله په کوم ځای باندې حاکمه کېږي همغه ډله هلته پراختیا مومي، د خلکو د بشري قوې څخه استفاده کوي او د حکومتونو پر ضد باندې هڅوي تر څو چې دوی وهڅیږي او د همغو ډلو سره یو ځای شي. دا یوه مسله ده. حکومت باید وکولی شي چې کومې ولسوالۍ د لاسه وتلي دي هغه ولسوالۍ بیرته په ولکه کې راولي، چون دا یوه ډیره مهمه موضوع ده. په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسیږي، دوی ستونزې لري، دوی د پوهنې د رڼا څخه بې برخې کېږي، دوی د اقتصادي منابعو څخه بې برخې کېږي، دوی د ژوند د نورو سهولتونو څخه بې برخه کېږي. لکه څنګه چې د طالبانو په وخت کې د طالبانو او د مجاهدینو په وخت کې افغانستان د علم له طرفه د ټیټو فیصدیو سره ضرب و، نو په همدې ډول موږ ویلی شو چې که چیرې اوس هم همدغه کار وشي او د طالبانو یا د نورو ډلو پر کومې ډلې چې د حکومت پر ضد باندې فعالیتونه کوي د هغوی په ولکه کې پاتې شي، نو هغه خلک بیا د علم مهمه موضوع د علم ده، د پوهې ده چې دوی به له دې څخه بې برخې کېږي او څو پیړۍ به بیا هم موږ ضربه وینو. لکه څنګه چې یعنې فکر کوئ چې اغېزې په خلکو دی، سل په سلو کې اغېزې په خلکو دی، دوی د علم څخه لرې پاتې کېږي، دوی د طبي مرستو څخه لرې پاتې کېږي. د راتلونکي دپاره که چیرې دوی پاتې شول، ګورئ یو هیواد هغه وخت له منځه ځي، یو ملت هغه وخت له منځه ځي چې په هغه ملت کې تعلیم له منځه لاړ شي. نو هر وخت چې حکومت په کوم ځای باندې ولکه ونه لري او د حکومت د لاس لاندې سیمې نه وي، هلته علم اصلا نه وي. کله چې علم نه وي ولس بې علمه پاتې کېږي، پردی دسیسې هلته په ډېره ارامه توګه عملي کېږي او خلک یې مني، لکه څنګه چې په تېرو لسیزو کې وشول. زموږ خلک د علم څخه لرې پاتې وو، په غرنیو سیمو کې حتی هلته مکتبونه نه وو، ښوونځي نه وو، نو کوم ځای کې چې قلم نه وي هلته بیا د تورې څخه کار اخیستل کېږي، خلک ډېر په اسانه باندې کره کېږي او په ډېره اسانه توګه باندې دوی د پردیو لاس ته لویږي. مننه ښاغلی اصولي، تاسو ته بیا هم راګرځو. ښاغلی ترکي، که تاسو راته ووایاست چې ولې د افغانستان د حکومت له کنټرول کې سیمو څخه یوازې په 3 میاشتو کې 2 سلنه خاوره لرې شوه او طالبان پرې حاکم شوي، اصلي لاملونه څه دي ستاسو په فکر؟ ډېر ښه. تاسو د محترم مېلمه ته سلام وړاندې کوم او څنګ ته لیدونکو ته بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې جنگ خپل نهایي حد ته رسېدلی او دواړو طرف هم دولت او هم مخالفین کوشش کوي زیار باسي تر څو ډېر ساحات خپل کنټرول لاندې راولي او ډېر خلکو باندې خپل حاکمیت پراخ کړي. یو دلیل همدا ده چې کوششونه او مداخلې ډېر شوی، بل طرف ته په خپله د حکومت ضعف هم پکې شته، خصوصا د رهبري ضعف په ځواکونو کې لیدل کېږي، انسجام نشته. دا یې دویم دلیل ده. دریم دلیل دا ده چې نوی ګواښ چې هغه د اسلامي دولت
د ملیشې دي دوی داعش ډله سر پورته کړل دلته افغانستان کې په دغه 2 کلو کې دوی کولی شوه چې له افغانستان د پاکستان نه خصوصا د قبایلي سیمو نه دې خواته راواوړي. کله چې پاکستان هغه غټ عملیات د ترهګر په مقابل کې شروع کړل ضرب عذاب، بعد دغه پاکستاني طالبان کله افغانستان ته اړول دوی خپل نومونه یې بدل کړل. مخکې تحریک طالبای پاکستان و، اوس ځان ته داعش او لا هم اسلامي حکومت او دولت وایي. دلته دوم ګواښ هم دریم ګواښ څلورم ګواښ چې هغه فاسد چارواکي دي په سیمو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې اوس هم دوی پراخ حاکمیت لري، ډېر وسله مهمات او امکانات او منابع دوی په لاس کې ده چې دوی هم د دولت په مقابل کې ګواښ بلل کیږي او دوی فاسد چارواکي دي په خپله. مثلا په ظاهر کې دوی دولت نه معاش اخلي، امکانات اخلي، خو بیا شاته دوی خپل ګروپونه لري، دوی جنگ مخته وړي، دوی په قاچاق کې لاس لري، دوی په اختطافونو کې لاس لري. دغه هم خپل سرونه جګ کړی او د دولت په مقابل کې دولت حاکمیت یې ګواښ کړی. دا دلایل مخکې مو د ځینو مداخلو خبره یاده کړه. څه فکر کوئ دغه مداخلې چا لخوا نه کېږي؟ ځینې بهرنۍ کړی دي که په کور دننه داسې کړی دي چې د چارواکو په کارونو کې لاسوهنې کوي او په پایله کې د افغانستان د دولت په کنټرول کې سیمو څخه ځینې برخې بیلي؟ دا مداخلې هم داخلي مداخلې دي هم بهرنۍ دي، خو ډېری بهرنۍ مداخلې د افغانستان په چارو کې خصوصا د پاکستان له طرفه کله چې موږ او تاسو انتخابات په 2014 کال کې یو څه وځنډېدو او دغه شو یو څه ستونزمن شو هغه، نو دلته یو سیاسي خلا رامنځته شو، سیاسي مشروعیت رامنځته شو. په هغه مشروعیت کې نو پاکستان هم خپل کوشش وکړل چې مداخلې باید ډېرې کړي او طالبان ته چې دوی اعلی او ابزار دي دوی په لاس کې دوی ته فرصت او امکانات برابر کړي افغانستان کې. نو کله چې سیاسي خلا رامنځته کیږي او ګډوډۍ رامنځته کیږي، انرژي هلته حاکم کیږي او مخالفین دشمن له هر خوا نه کوشش کوي چې انرژي رامنځته کړي او حاکمیت ګواښ کړي باید. نو دا کار مخالفین وکړل، خصوصا پاکستانیان دا کار وکړل او دغه فرصت نه یې متاسفانه ډېر ګټې پورته کړل. خو موږ ډار اوس ډار دا نه ده چې مثلا طالب څونه ساحه یې نیولی، ځکه چې ګرچن آني او دغه هغه عاجل څه تلفات او ناخوالې رامنځته کوي، لکه چې محترم میلمه هم دغه خبرې رعایت کړل. مهم تر هغه نه دا ده موږ ته چې هلته یو افراطي ذهنیت خپرېږي. فکري اړخ بلکې ډېر مهم فکري اړخ موږ ته ډېر مهم ده چې هغه باید موږ کاونټر کړو بیرته. او مثلا که چیرې تاسو وګورئ ځینو ولایتو باندې دوی عمله ډېر څو په فراه باندې دوی حمله وکړل، قندوز یې څو ورځې دپاره ونیول، ترینکوټ کې دغسې حملې وشوې، خو دوی بیرته شاته وتمبول سو. ګرچن مثلا تلفات د دواړو طرفو د ملکي خلک هم پکې زیانمن شو، خو موږ ډار دا ده چې دغه افراطي فکر رامنځته کوي دوی او دغه افراطي فکر سره بیا موږ مجبور یو چې تقریبا د 10 کلو نور د 15 کلو نور باید موږ مبارزه وکړو تر څو چې دغه فکري له لحاظه دوی مات کړو. نو دولت مجبور ده چې باید څو خواوې باید خپل کوشش او زیار وباسي، چې یو خو دا چې دفعتاً دوی پرې نږدي چې ډېر ساده دوی له لاسه وځي، دویم دوی اصلي کوشش او هدف باید دا وي چې د هغه افراطي فکر د وده کولو مخ ونیسي، او دریم دا چې خپل منځ کې باید انسجام رامنځته کړي او همغږي باید رامنځته شي، خصوصا په پاس کې. ښاغلی ترکي بېرته تاسو ته درګرځو. ښاغلی اصولي، ترکي صاحب د جغرافیوي اړخ نه د فکري اړخ برخه ډېره د اندېښنې وړ وبله. فکر کوئ چې د طالبانو فکر کېدل، یعنی پر ولس باندې د طالبانو طالب پلوی فکر حاکمېدل څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ ګورئ، زموږ تاسو خلک همیشه د هغې حکومتونو پلوي کوي کوم چې دوی په یو ډول افراطیزم رامنځته کړي، په اوایلو کې د همغه افراطیزم د لارې همغږي وي، خو په وروسته کې بیا ګرځي دوی او وروسته راویښېږي. چون دلته مهمه موضوع هغه ده چې زموږ ولس کې تر اوسه په هغه ډول علم نشته ده، یو پوهه نشته ده کومه چې په کار ده. موږ نالوستي خلک ډېر لرو نسبت لوستو ته، او په کوم ځای کې چې لوستي خلک کم وي هلته افراط خورېږي او ډېر آرام کولی شي چې دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. فکري مسایل هغه دي چې د علم سره تړاو لري. هر کله چې په کوم ځای کې علم و هلته فکري جوړښت رامنځته کیږي، خو
دلته ویلی شو په عموم کې چې کومې ساحې د طالبانو په لاس کې دي او کومې ساحې چې د دوی د لاسه وځي او یا بیرته دوی حاکم کیږي په کوم ځای کې عموما که په د جګړه وغږیږو جګړه اصلا زموږ نه ده جګړه د بهرنیانو ده بهرنیان تمویل ورکوي بهرنیان پیسې ورکوي بهرنیان تجهیز ورکوي خو د سون مواد څوک دي د سون مواد افغانان دي په افغانانو کولی شي چې دوی په ډیره کمه سرمایه باندې هغه څه وغواړي چې دوی منزل ته رسوي چون دلته بیا هم همغه فکري او د علم مسلې ته راځو چون کولی شي چې دوی په کمه سرمایه باندې هغه خلک چې نالوستي دي په یوه بهانه او په بله بهانه او یا هم د مذهب او د دین او د قوم او د ژبې لاندې دوی وکاروي او پر مخ یې ویسي په تیرو 4 لسیزو کې ټولې جګړې چې شوي دي مذهبي قومي سمتي او ژبنۍ جګړې وي دوی د همدې چتر لاندې وکولی شول چې خلک راجذب کي او د یو او بل په مقابل کې وجنګوي علت چې څه و علت دا و چې په افغانستان کې جګړه حاکمه وه په افغانستان کې علم رشد ونه که په افغانستان کې یوه پیړۍ یوه نیمه پیړۍ بې علمه شوه او دلته پوهنې ته ارزښت ورنه کول شو هغه جګړه هم زموږ نه وه هلته هم د شوروي اتحاد او د امریکا جګړه وه هلته هم د شیخانو د پاکستان او د چین جګړه وه هلته د نړۍ جګړه وه په افغانستان کې خو د سون مواد بیا هم موږ یې کرا کړو موږ یې بې علمه کړو موږ لا هم د تباهۍ کندې ته ټیل وهلو ډېره مننه ښاغلی اصولي بحث ته بیا دوام ورکوو درنو لیدونکو لنډه دمه لرو تر دمې وروسته خپرونه دوام لري نو موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست ښاغلی ترکي که دې بحث طرح شو چې د مخالفینو شمیر یا د حکومت د مخالفینو شمیر ښایي دومره لوړ نه وي چې امنیتي ځواکونه یې د مقاومت وس ونه لري مخکې تاسې د ساحو د نیولو پر ډېرو لاملونو وغږېدئ که پوځي اړخ تېره شو فکر کوئ چې پوځي اړخ کې د امنیتي ځواکونو څه داسې ستونزې دي چې نشي کولی خپل واک کې سیمو باندې کنټرول ولري او حاکمیت پرې ولري ډېر ښه سوال ټول خلکو ته هم دا ده چې مثلا د موږ پوځ تقریبا ټول وسله ځواک مو 3 لکه تقریبا رسیږي 300 زره رسیږي نو ولې موږ نسو کولی چې مثلا دا تروریستي ډله که تعداد مثلا تر 500 زرو آمارونه ښیي چې ګواکې دوی 500 زرو ته رسیږي دوی نو څنګه موږ دوی نشو ماتوای ډېر دلایل لري یو عمده دلیل همدا ده چې دوی چریکي جنګ کوي ګوریلایي جنګ کنټرول یو څه مشکل ده ستونزمن ده دوی مثلا پر یو پوسته چک پوینټ باندې پر 10 چک پوینټو باندې حمله کوي مثلا هلته زموږ پر چک پوینټو باندې به یو 10 نفر عسکر به وي او دغومره امکانات ورسره شته چې مثلا دغه ماحول یو څه امنیت تامین کړي که چېرې مثلا 300 نفر پر دوی باندې د شپې حملې کوي نو دغه چک پوینټونه ماتیږي دا خو یو عادي مسله ده بل تلفات چې جګ سوی اوس زموږ د پوځ د سرتیري چې سیګار هم پر هغه باندې تاکید کړی دلیل هغه ډېری دلیل همدا ده چې دوی مینونه ایښي دي او د سرک څنډ ته مینونه اکثرا تلفات دغه بخش کې پوځ ته واردېږي دریم دلیل دا ده چې موږ تاسو خپل دغه 3 ځواکونه 3 امنیتي ځواکونه همغږۍ نه لري د ښارونو د ولسوالیو امنیت باید پولیس تامین کړي چې همداسې دوی جوړ کړی څنګ ته مثلا اردو باید دوی ملاتړي اوسي په خپل قرارګاوي کې باید آماده اوسي نو دوی هم هلته همغږي بیا سره نه لري مثلا د شپې پر 10 بجو باندې مثلا که کوم ولسوالي باندې حمله کېږي تر څو چې پوځ هلته رسي سهار شوی تر سهاره پورې مثلا هغه ساحه هم طالبان نیولی او بیرته دوی که وغواړي دوی شاته کړي مجبور ده چې ډېر امکانات باید سره برابر کړي تلفات هم لري دریم دلیل دا ده چې خلک طالبان اکثرا کوشش کوي چې د خلکو منځ ته راشي جنګ وکړي مثلا قندوز کې قندوز یو ځاني دلیل همدا و چې مثلا پوځ ونه شوی کړی چې په کم ورځو کې ښار باید بیرته طالبان نه پاک کړي دلیل همدا و چې دوی کورونو کې ننوتی وو او تروریستي ډله هیڅ د خلکو خیال نه ساتي او دوی ته تلفات د خلکو مهم نه ده او نه د خلکو شتمنۍ ورته مهم ده نو پوځ دولت مسؤول ډله ده چې باید کوشش وکړي چې کله چې قوا استعمالیږي باید هغه قوا ډېر اساسه استعمال شي او د خلکو تلفات باید په نظر کې ونیول شي دا دلایل ده
نور دلایل چې مثلا څنګه موږ نشو کولی چې په دومره عسکرو پوځ سره بیا هم طالب مقاومت وکړو له منځه یوسو بل پنځم دلیل همدا ده چې موږ او تاسو استخبارات کې ضعف شته مخکې له مخکې چې مثلا دوی عملات کوي پر ولسوالیو باندې پر پوستو باندې او لا ماین ږدي او لا کوم نور تروریستي اعمال ترسره کوي دوی مخکې له مخکې باید موږ اطلاعات ولرو کشفي بخش کې موږ ضعف لرو دا ضعف باید په دقت سره وڅېړل شي او باید دغه ستونزې ته رسیدګي وشي دا یې دلایل او عوامل دي چې دوی نسي کوی چې ډېره مننه ښاغلی ترکي بیا هم تاسو ته فرصت درکوو ښاغلی اصولي یوه بله موضوع چې په کومو سیمو کې چې مثلا طالبان حاکم کیږي او د دولت یې نیسي هلته طبعا خلک دي او اغېزې پر خلکو هم شته فکر نه کوئ چې د ولس او د خلکو واټن هم یو له هغو عواملو ده چې طالبان کولی شي په سیمو کې نفوذ وکړي او هغه سیمې چې دولت په واک لري ترې ونیسي یعنې د ولس او خلکو ترمنځ د واټن هم یو لامل کیدای شي ګورئ سل په سلو کې کوم ملت چې د حکومت سره همغږی وي هلته ستونزې کمې وي د افغانستان جګړه یو څه متفاوته ده دلته بهرنیان دي راغلي دي دلته زموږ سوله او جګړه دواړه د بهرنیانو په لاس کې ده یعنې که دوی غوښتي وایي چې په افغانستان کې یو حاکم هغه حاکم نظام چې په ټولو مسایلو کې قدرتمند وای دوی کولی شول په دې 14-15 کلونو کې داسې یو نظام رامنځته کړي دوی کولی شول چې زموږ امنیتي ځواکونه داسې پیاوړي کړي چې د ټولو جګړو سره او د ټولو هغو ډلو چې د دولت پر ضد باندې جنګیږي د هغوی سره مقابله وکړي اما داسې ونه شو دا جګړه د بهرنیو په لاس کې ده دغه واټن هم چې د حکومت او د ولس ترمنځ ایجادیږي یو علت دا دی چې حکومت تر هغه حده نه دی توانېدلی چې ځان قوي کړي زموږ قوي بودن او زورور کول زموږ دا زموږ په لاس کې نه دي موږ د پردیو په پیسو باندې خپل حکومت جوړوو موږ د پردیو د خیرات په پیسو باندې خپل هیواد جوړوو تر ننه هم په همدې لګیا یو تر ننه هم موږ د خیرات پیسې اخلو موږ به هغه وخت په خپلو پښو درېږو چې موږ په خپله پیسې ځان ته خپله پانګونه ولرو په خپل هیواد کې په خپلو پیسو باندې بله باید بسیا اوسو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې ټول مسایل کنټرول کړی شو دلته جګړه چې کله د بهرنیانو په لاس کې شوه دوی چې د شپانه سرای پیایي او د لیوه سرای ماتوي په دې ډول یو هیواد کې چې څوک شتون لري دلته به ستونزې وي د ثور انقلاب کله چې رامنځته شو د ثور انقلاب ولې بریالی نه شو د خلکو اړیکې او تماس د حکومت سره لرې شو په څنګ کې ورسره پاکستان او امریکا ناستو دوی پیسې ورکولې رشنونه یې ورکول دوی وسلې ورکولې دوی تمویل ورکوو هغه و چې مات شو بنان په اوسني نظام کې هم اوس چې موږ تاسو ګورو هماغه د ثور د کودتا څخه وروسته او یا هم ووایو د روسپلوي حکومت د وخت کړه وړه او جګړه د نن د حکومت د جګړې او د کړو وړو سره چې ګورو ډېر کم تفاوت لري یوازې دومره و چې هلته 2 بلاکه وو هغه بلاکونو دا کول چې مثبت او منفي معلوم و چې د کومې خوا څوک جنګیږي مجاهد د چا په لاس کې دی او روسپلوی حکومت د چا په لاس کې دی اوس په بل ډول ده اوس یو څه پیچلې شوې ده د هغې څخه هم اوس حکومت ته هم امریکا مرسته ورکوي او په پاکستان هم فشار نه راوړي او تمویل ورکوي هلته تر څو چې طالبان دوی تمویل کی دوی تجهیز کی او جلب و جذب ورته وکړي د طالبان یا د حکومت پر ضد نورې ډلې کومې چې دي لکه داعش او القاعده او نورې دا څوک دي دا د کوم ځای راغلل دې ته دغه د جګړې دغه لوی لګښت څوک ورکوي دا هغه سوال دی چې حل کیږي د ټولو سره حل دی جګړه کم لګښت نه غواړي د افغانستان حکومت هغه لګښت نشي پوره کولی د ثور د کودتا څخه وروسته روس چې افغانستان ته لګښت د جګړې ورکوو هغه لګښت دومره کم نه و شوروي اتحاد یې ټوټه کړ ډېره مننه ښاغلی اوسلي بخښنه غواړم دمه لرو درنو لیدونکو له دمې وروسته هم د بحث پاتې برخه درته خپرېږي موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست ښاغلی ترکې وخت ډېر کم د خپرونې کې لنډ وکړئ ته ووایاست چې څه پکار دي چې حکومت خپلواک سیمو باندې تل حاکم اوسي او مخالفین یې ترې ونیسي که لنډ وکړئ ته ووایاست ګورې یو خو د سیاسي په کچه باید دوی د رهبري په کچه باید همغږي رامنځته شي پوځ ملي امنیت او داخله وزارت باید یو بل سره باید همغږي شي موږ دفاعي استراتیژیک پلان لرو د هغه په مخ باید دوی خپل عملیات ګړندی کړي یو څه ګرچې عملیات موږ لرو
تر هر شي نه مهم دا ده چې مثلا تاسو مخکې له اصولي سره مې پوښتنه وکړه د جواب دوام کې زه غواړم چې دا ووایم چې کله چې په ساحاتو کې په ولسوالیو کې په کلیو کې د دولتي خدمات هغه کچه عرضه کچه ټیټ شي نو حاکمیت ګواښیږي دولت حاکمیت یعنی خلک مجبور دي بیا چې مخالفین ته مخالف وي دا یې دلیل ده. نو کله چې دولت وغواړي خلک ځان سره راایسار کړي او ځان سره وساتي نو باید خدمات په کلیو کې په بانډو کې باید ډېر کړي او هغه فاسد کړي چې په عمل کې هغه باید څه اصلاح ډېره مننه ښاغلی اصولي ستاسې هم په لنډو کې وشل څنګه ګورئ جګړه په زور نه ګټل کیږي هر کله چې خپل خلک په چا پسې راجګي کوم حکومتونو پسې هغه په زور نه ګټل کیږي. زه وایم اصلي جړلو ته د حکومت لاړ شي زموږ رهبران او سیاسیون د امریکا څخه وغواړي چې هغه جړلې او ریښې وچې کي د کوم ځایه چې دوی ته تمویل راځي تجهیز راځي او دوی تمویلوي خیر و خیریت به وي افغانستان کې او تر څو چې همدغه تمویل ورکول کیږي تر څو چې تجهیز ورکول کیږي که طالبان له منځه لاړ شي داعش به راجګي او که نه القاعده او که نه یوه بله ډله به راځي. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي له تاسې مننه او د پوهنتون استاد ښاغلی ناصر احمد ترکی له تاسې هم مننه یو له تاسې درنو لیدونکو هم مننه یو د خبر څنډه نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا ښې چارې د خدای په امان.